أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آیت نمبر 119 مخی آیت کے مگو تاسوی لیو سکل اللہ تعالی شیطان مردود کو ویرکل لجنتونو نے وشړل نو د قسم یاد کو سزبدا انسانان دا گمراه کوم ویلی وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ویا الله دې ما دې قسم می سزبا تعالی بندگانو نه دې تعالی بندگانو نه ځان ته یو معلومه برخه غوړه کوم یعنی تا په بندگانو کې بځان ته فرمان بردار کسان جوړوم ساغه به د ما خبر منی ما په رواني نن دی هغه تفصیل کوي چې شیطان څنګه په انسانانو کې ځان ته برخه جوړوي شیطان څنګه د الله تعالی په بندگانو کې ځان ته یو ډله جوړوي دی هغه تفصیل کوي الله تعالی فرمایي وای شیطان دسی وای ولا اضلنهم خامخازبدا انسانان گمراه کوم اضل يضل اضلال بل گمراه کول خامخازبدا انسانان گمراه کوم ولا امنينهم خامخازبد دې ته پزړونو کې امیدونه اچوم تمنیات به اچوم پزړونو کې به امیدونه ورچوم باطل امنينهم څنګه مثال پزړ کې به امید ورچوم او پزړ کې به ورچوم سیاره دا غورور مړکا دا تر مړکا دا مال دولت دا بیتا تا پاتسی دا خور لور ته میراث ولی ورکوي دا خور لور خو نه خواري کوي نه مزدوري کوي اسی من بل کور ته دی میراث بل کور ته یو نسی میراث پردای نه کی دا مور کوا یا خور لور چرته لري واده که هغه بل وطن ته بوزي او بس نور له میراث له خبرې نه سره خلاص شو یا مثال او تربرونو په خپلوانو کې څوک یتیمان پاتې شي نو دی وای راځه دا یتیمان په یو بلا وخوره و دې یتیمانو یو څه چل وکړه مال دولت شی به تا ته در پاتې سي دغسې تمنیات په پزړه کې ورچو غلطي ارزوګانې په پزړه کې ورچو بل ورځ به دی بیا په هغې باندې عمل کوي ناروا به کوي راځه دې کافرانو سره مزدوري نوکري وکړه داسې پیسې به وي داسې مال دولت به وي داسې بلډینګونه به وي داسې قصرونه به وي نور خلک به خواران غریبانې زه به داسې مالدار یم بس دغسې چلونه فریبونه نورو خلکو ته دامونه جوړول له نورو خلکو سره په معاملو کې دوکه کول چل کول دا به په زړه کې ورچوي تاجرانو ته په زړه کې ورواچوي دلته یو شی راغلی قیمتي ده راځه لاړ شه چاینا ته اندونیزیا ته نمبر 2 جوړ کړه دا لیبل ټاپه پې ولګوه تر څو چې خلک خبرېږي ما به ډېرې بګي ګټلي بس همدغسې چل نمبر 2 شی جوړ کړي پردی لیول پې ولګوي تر څو خلک خبرېږي د کار کړی بله ورځ ورکړي راځه د پوډرو کاروبار وکړه څه دونه خلک کوي ته ولې نه کوي راځه پلانای کاروبار وکړه پلانای بس د شیطان خو ذاتي وي نو څنګه سوچونه سړي ته ذهن ته ورچوي دا ټول د شیطان سوچونه یې سړي ته ورچوي یوه ورځ سوچي بله ورځ سوچي بله ورځ عمل پې وکړي په ناروا کې واقع سي ولا امنینهم
او خامخا زه به دوی ته تمنیات په زړه کې ورچوم، غلط سوچونه، غلط آرزوګانې. ولآمرنهم او زه به دوی ته امر وکړم، زه به دوی ته حکم وکړم په غوږونو پرېښودلو، د څارویو غوږونه پرې کړئ. دا داسې و. کافرانو به وروسته په صورت انعام کې انشاءالله په تفصیل سره راځي. کافرانو به د خپلو بتانو دا دوی سلاسي کوم خدایان جوړ کړي ول، لکاڼې ول، تیږې ول، لخټې ول، دین هغو خدایانو ته به دوی دا نذرانې کولې. مثال یو اوښه به وه، دی به ډېر بچي وزېږول، ډېر بچي، 10 بچي به یې وزېږول. نو دوی به ویل په دې اوښه باندې د فلاني بابا ډېر نظر ده، وګوره داسې بچي زېږوي، دا ولا د هبل بابا نظر ده پې، دا د لات بابا نظر ده، د منات بابا نظر ده. ایسته به د دې اوښې غوږ ور پرېږدو، دا اوښه به ذاتي د لات په نامه باندې شوه، د دوی د خدای، ځکه د هغه نظر وپې، د هغه د حسن نظر له وجې د داسې ښه بچي زېږول. نو دا اوښې باندې به بیا نه چا سورلي کوله، نه به بارونه پې وړل، همداسې به ایله ګرځېده. که د چا په فصل به ولاړه وه، شنه غرنم به خوړل، چا به څه نه ورته ویل. که به چا مثال ونه باندې ولاړه وه، نیالګي به و، نیالګي به خوړل، چا به څه نه ورته ویل. لکه دا نن سبا دا د هندوانو غواګانې، هندوانو به د غوا ډېر تعظیم کوي. که یې روډ منځ کې ولاړه وي، ګاډه یو خوا بل خوا جنې چپوي، خو ارن به هم څوک نه کوي. دوی هم دغسې وو، هغه به د خدایانو په نامو نذرانه کړه. هغه به بیا څنګه معلومول؟ یا به یې غوږ ور پرېږدو، یا به مثال پوزې کې کوم داغ ور ولګول، دغسې. ولآمرنهم شیطان وایي خامخا زه به دوی ته امر کوم، فلیبتکن، بتک یبتک تبتیک، باب د تفعیل ده په معنا د قطع، فلیبتکن فلیقطعن، نو خامخا دوی به غوڅوي آذان الانعام، غوږونه د څارویو. آذان دا جمع د اذن ده، اذن دا غوږ ته وایي. انعام دا جمع د نعم ده، نعم دا څارویو ته وایي. ګډان، وزې، چیلۍ، اوښان، غواګانې. نو دوی به د دې حیواناتو غوږونه ور پرې کوي، د خپلو خدایانو په نامو بیا نذرانه کوي. دا شیطان ورته امر کوي، وایي زه به دوی ته دا امر کوم. ولآمرنهم شیطان وایي خامخا زه به د انسانانو ته امر کوم، فلیغیرن خلق الله، دوی به بدلوي خلق الله، د الله تعالی خلقت. الله چې کوم خلقت ورکړی ده په هغې کې به دوی تغییر کوي، د الله تعالی خلقت به بدلوي. په دې کې لږ تفصیل ته پام وکړو، د الله تعالی خلقت به څنګه بدلوي. لکه مثال په دې ټنډه باندې، په دې مخ باندې، په دې لاسونو باندې، په دې غاړه، په دې سینه، په ځان په دې باندې به خالونه لګوي، په دې باندې به ګلان جوړوي په ستنو سره. ستنې دي تور، شین، سور رنګ راواخلي، به یې داسې بجلي کې ورکوي، په اور باندې سره کړي، بس خرپ په هغې باندې داغونه لګوي. یو څو وخت وروسته چې بیا هغه روغ جوړ شي، بیا دلته ګلان جوړي، زړه جوړي، له هغې نه غشی وتهي، زمری یي، ګیدړ یي، شغال یي، دغسې داغونه په ځان لګوي. دا د شیطان امر ده. د الله تعالی خلقت دی بدل، الله چې څنګه خلق در کړی، څنګه صورت در کړی، هغه دی بدل. بله معنا یې کړې ده فلیغیرن، دوی به بدلوي د الله تعالی خلقت. زنانه وریځې وباسي، دا د وریځو ویښتان دا وباسي، نرۍ نرۍ جوړې کړي، ښایسته ښایسته. بله معنا یې کړې ده دا سړی څومره بوډا کېږي، په دې مخ کې ګونجې راسي، په ټنډه کې ګونجې راسي، په نور پوستکي په ځان کې ګونجې پیدا سي، خطونه پیدا سي. دې ته بیا پلاستیک سرجري وایي. هلته لاړ شي بیا سرجري وکړي، جراحي وکړي. مثال په ټنډه کې ګونجې را پیدا سوې، دلته داسې پتری ځینې وباسي، پوستکی ځینې غوڅ کړي، دا نور پوستکی بیا داسې ورکش کړي، هغه بېرته دلته وګنډي، سم په مهارت سره. دارنګه په دیجې کې، په غاړه کې. بله ورځ د 80 کلو سړی وي، زنانه یې ته به وایي دا د 13 کلو ده. دا پوستکی داسې ښویي، کش ښکاري. دا پلاستیک سرجري ده، دا حرام ده، دا تغییر د خلق الله ده، دا حرام ده. په دا نوره دنیا کې د کافرو په دنیا کې خدا بیخي وړاندې تللي، په غرب کونی کې سړیان یي،
هورمونونه ځان ته په انجکشنو سره انجکشن کې هورمون لکه ټایراید وبل ټایونه غټ غټ سیستم لکه د ښځو داسې غوږونه لکه د زنانه داسې نور داسې د تاسې وګورئ دا تغییر د خلق الله په دې قسم تاسې مطالعه وکړئ ډېر کیسې په ځان باندې کوي دا ټول د شیطان امرونه دي دا خلک یې په ځان باندې کوي په دې کې یو خبرې ته پام وکړئ دا بعضې څیزونه چې شریعت ویلي چې دا به کوي هغه په تغییر د خلق الله کې نه راځي هغه یا سنت وي لکه مثال د تخرګونه ویښتان دا به وباسې یا به یې خریې نامونه لاندې ویښتان هغه به خریې صفا کوي دا په تغییر د خلق الله کې نه راځي دا سنت دي کار دا په هغه د فطرت په اموراتو کې راځي 10 من الفطره لس خبرې دا د فطرت نه دي دا د سنت نه دي دا د ایمان نه دي یو په هغو کې دا زیات ویښتان لري کول دا په تغییر د خلق الله کې نه راځي نو کوم لکه نوکان کټ کول اوس دا ته داسې نه شي ویلی چې دا خو تغییر د خلق الله دا خو هلته نبي علیه السلام ویلي چې دا سنت ده بس دا به بیا کوې دا په تغییر د خلق الله کې دا نه راځي په حج کې ویښتان پرې کول یا سر خریل دا په تغییر د خلق الله کې نه راځي دا خو لمناسک الحج نه ده کار هلته یو عبادت ده تغییر د خلق الله هغه چې شریعت حرام کړی لکه خالونه لګول پلاستیک سرجري کول زنانه داسې هورمونونه ځان ته انجکشن کول چې غږ یې د سړي غوندې سي سړی ځان ته داسې انجکشنې کول سي تیونه یې راشي ګیره ختمه سي بل چې دغه ناروا یو بل زده کړي په خلق الله کې د ناروغي بیماري اکسیډنټ د بل له وجې نه څه تغییر راسي ته تحسین وکړي مثال یو سړی جهاد ته لاړ درز لاس غوڅ بله ورځ پلاستیکي لاس واچوي دا تغییر د خلق الله نه ده دا خو خلق الله د جهاد له وجې نه قطعا تحسین وکړو د سړي غوږ پرېږدو په جهاد کې تو پلاستیکي غوږ واچوي دا تغییر د خلق الله نه ده دا جایز ده یا یو چا په غوږ باندې خوله در ولګوله غوږ یې درنه غوڅ کړو بله ورځ د پلاستیکي غوږ ځان ته جوړ کړو دا جایز ده یا سړی غاښونه خراب شول بله ورځ یې غاښونه جوړ کړه ځان ته وایي چول دا تغییر د خلق الله نه ده دا خو خلق الله کې ناروغي بیماری راغله غاښونه دي خراب شول تا د هغې بیماری تحسین وکړو اصلاح دې وکړه دا په تغییر د خلق الله کې نه راځي تغییر د خلق الله دا ده چې هغه نه بیماري وي نه ناروغي وي هېڅ هم نه وي هغه د الله تعالی د خلقت تقاضه وي دې بدلوي لکه سړی چې د شپېتو کلو دې نه 50 تنه واوړي په ټنډو پوستکي په دې کې ګونجې پیدا کېږي اوس دا خو ناروغي بیماري نه ده دا خو فطرت بشري ده دا خو خلقت الهي ده دا وضع الهي ده تو اوس دا راولې بدلوې دا حرام ده دا ناروا ده او بل پوزه چې غوڅ شي غوږ غوڅ شي لاس غوڅ شي سترګه غاښ هغه خو بیماري ده ناروغي ده تکلیف ده د هغې اصلاح کولی شي ولآمرنهم شیطان وایي خامخا زه به د انسانانو ته امر کوم فلیغیرن خلق الله خامخا دوی به تغییر کوي په خلق الله کې بعضې علما ویل په دې کې دا د ګیرې خریل هم راځي ځکه دا ګیره خریل خو دا خو خلق الله ده سړي ته به ګیره راځي ښځې ته به نه راځي دی راولاړ چې تغییر د خلق الله کوي ځان له ښځې سره مشابه کوي نو له دې نوم باید سړی ځان وساتي دې آیت کې په خپله ذاتي سوچ فکر وکړئ ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله زه به دې ته امر کوم دوی به د الله په خلقت کې تغییر کوي تورول دا په احادیثو کې سخته منع ځینې راغلي وایي څوک چې ګیره توروي د قیامت په ورځ به دی د جنت بوی ونه مومي خو بل حدیث کې راځي وایي په آخره زمانه کې به بعضې خلک راسي دا ګیرې به داسې رنګولې وي لکه د کفترو لکه د کوترو دا ججوري پړق به وږي له توروالي نه وایي لا یجدون ریح الجنه د جنت بوی به نه محسوس کوي البته سور رنګ ورکول یا چې له سرو رنګ سره تور رنګ ګډ کې او داسې شین زرغون رنګ چې لکه د وښو یا ژیړ رنګ ورکول د نکریزو دا سنت ده په هغې کې نبي علیه السلام ترغیب کړی ده دا بیا په تغییر د خلق الله کې نه راځي خو نبی علیه السلام ویلي دي نبی علیه السلام ته الله تعالی ویلي دي نو الله تعالی چې ویل هغه بیا د الله امر سو د شیطان امر نه سو دا کوم چې الله نه یې ویلي ته له ځانه لاس پکې وږې دا بیا د شیطان وسوسه ده د شیطان امر ده
د الله او د نبی علیه الصلاة والسلام امر هغه په تغییر د خلق الله کې نه راځي، هغه په دې لاندې داخل نه ده. هغه ذاتي د الله دین داسې څنګه امر راته کوي هغسې به کوو. له الله سره خو موږ نور چې هغه وایي موږ دې منو کانو خو بندګان یو. ومن یتخذ الشیطان او څوک چې ونیسي شیطان لره ولیا دوست، څوک چې شیطان دوست په دوستي باندې ونیسي من دون الله لا الله تعالی نه سوا فقد خسر نو یقینا دی تاوان شو خسرانا په خسران په تاوان په زیان مبینا کار سره نو یقینا دی کار تاوان شو. یعدهم دا شیطان به دوی سره وعدې کوي په زړه کې به وعدې ورچوي ویمنیهم دوی ته به په زړه کې تمنیات ورچوي آرزوګانې به ورچوي وما یعدهم الشیطان او دا شیطان دوی سره وعدې نه کوي الا غرورا مگر د دوکې. د شیطان ټولې وعدې دا د دوکې وي، دا د غرور وي، هېڅ فایده نه لري بې له تاوان نه ما سوا. په هر وعده کې تاسې سوچ وکړئ غیر له دې نه سي نتیجه خسران و تاوان سي نور هېڅ فایده نه لري. د الله تعالی په احکاماتو کې سراسر فایده وي، سراسر ګټه وي. اولئک دغه کسان چې دا د شیطان مني، د شیطان په امر سره د څارویو غوږونه پرې کوي، د خدایانو د جعلي خدایانو په نامه یې نذرانه کوي، د شیطان په امر سره تغییر د خلق الله کوي، دا کسان چې دي مأواهم جای د هستوګنې د دوی، مأوا جای د رجوع د دوی، د واپسي د دوی جهنم و جهنم دی. ولا یجدون عنها محیصا او دوی به ونه مومي عنها له دې جهنم نه محیصا زید فرار. محیص دا اسم ظرف ده یا مصدر میمی ده، لحاص یحیص حیصا په معنا د فرار کول. محیص زید فرار زید تیختی. ولا یجدون او بنمومی دا کافران عنها له دې جهنم نه محیصا زید فرار. د جهنم نه د تیختی ځای نشته چې ته له جهنم نه ځان خلاص کړې. الله تعالی دې موږ تاسو ټول وساتي. د دې آیاتونو هغه وعظ او عبرت موږ تاسو ته بالکل ظاهر شو چې موږ باید غلط تمنیات او غلط اوامر د شیطان دا باید ونه منو، ځکه دا د شیطان هغه کوششونه دي چې د الله تعالی د بندګانو مقابله کې روان کړي چې تر څو د الله تعالی بندګان دا ګمراه او دې کې هیڅ فایده هم نشته بې له دوکې ما سوا. شیطان اسی خلق دوکه کوي، نور هیڅ هم له شیطان سره نشته. او بل هغه د شیطان تابعداري چې څوک وکړي او جهنم ته لاړ شي. جهنم بیا داسې نه ده لکه دنیا جیل خانه چې ته له دې نه وتښتې یا به چېرته پاچا بدل سي بیا به تا راخوشی کړي. هلته چې بیا د الله فضل نه وي بیا سړی راخلاصېدی نه سي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله دا قرآن کریم ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول منظور کړي. یا الله که زیادت نقصان شوی د موږ ته معافي وکړي. یا الله د قرآن په علومو د موږ سینې د موږ ژوند دا روښانه کړي. یا الله ژوند هم د قرآن مطابق وګرځوي، کورونه په قرآن باندې جوړ کړي، دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړي، ظاهري باطني ټولو ناروغیو څخه صحت عافیت نصیب کړي. یا الله کورونو کې موږ ټول مریضانو ته صحت عافیت نصیب کړي. یا الله اسلامی ملکونو کې اسلامی نظام امن امان راولي. یا الله کوم کافران ظالمان سے اسلامی ملکونو کې شر او فساد غواړي، دا کافران ظالمان تباہ برباد کړي. یا الله دې څوک چې تا د دین خدمت کوي هر څوک وي هر چېرته وي کې حافظ ناصر مددگار یا یو ورور دعا غوښتلې وایي چې مشکلات دي دعا ورته وکړي. الله تعالی دې له موږ سره د دنیا او د آخرت مشکلات حل وکړي. نور د موږ ملګري دوستان یاران تکلیف مشکل لري، الله تعالی دې مشکلات خپلو خزانو کې حل وکړي. یا الله له خپلو خزانو نه مستغني او بې پروا د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي. وصلی الله تعالی